ژمن راډیو ټلویزیون ادارې کبیر مشفق چې لا تېر یو نیم کال راهیسې یې په ډېرو سختو شرایطو کې د ژمن رسنیزې ادارې ته اوږه ورکړه او له ننګونکي حالت یې وژغورله. تقدیر او د نوموړي بریالۍ کړنې یې د یوې راټولېدنې په ترڅ کې وستایلې. په پیل کې د ژمن راډیو ټلویزیون مشرتابه دولت خان جوهر راغلو مېلمنو او ګډونوالو ته هرکلی ووایه. نوموړي د ژمن راډیو ټلویزیون له فعال رسنیز فعالیت څخه یادونه وکړه او د خپلو کارمندانو له هڅو یې د مننې په ترسره کولو سره دوی د تقدیر وړ وبالل. جوهر د ژمن ادارې د چارو د غوره سمبالښت، ښې همغږۍ، اړینو خپرونو وړاندې کولو په برخه کې کبیر مشفق بریالی عمومي مسؤل یاد کړ او زیاته یې کړه چې نوموړي په ننګونکي حالت کې بریالی مدیریت ترسره کړی دی. ژمن راډیو تلویزیون په 2019 کال کې تاسیس شوی دی. تر هغې وروسته په رسنیز ډګر کې ډېرې ستړیاوې هم ګاللې دي، کارونه یې کړي دي، زحمتونه یې ګاللي دي او دا زحمتونه هم ګالي به او خپل نشرات به انشاءالله نور هم پراخوي او وخت به یې اضافه کوي. خو نن راټولېدنه چې ده د ښاغلي کبیر مشفق د ستاین غونډه ده، د هغې ستایلو دپاره راټوله شوې ده. د نن اف ام نشراتو مدیر کریم الله نظري، د امنیه قمندانۍ ویان احرار، د خوست پخوانی ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی، ټولنیز فعال سپین روان نورزی او د راټولېدنې نور ویناوال وو چې ټولنې ته د رسنیو پر اړتیا، د رسنیو پر وضعیت، د ژمن راډیو ټلویزیون پر هر اړخیزو نشراتو او غوره مدیریت تفصیلي خبرې وکړې. د امنیه قمندانۍ ویان احرار په رسنیزه برخه کې ټولو رسنیو ته د همکارۍ او پر وخت د معلوماتو شریکولو ډاډ څرګند کړ. امنیه قمندانۍ په استازیتوب دومره وایم چې موږ د رسنیزو بنسټونو سره ټوله ممکنه ملتیا پاللي. راتلونکي کې هم ان شاء الله العزیز ژمن یو چې د ټولو رسنیزو نهادونو او په مجموع کې له خبریالانو څخه دفاع ټول اصول طی کو چې په نورو ولایتونو کې رسنۍ کچه ټیټیږي، په خوست کې لوړیږي. دا الحمدلله د ښه تفاهم یا ښې همانګۍ یو مثال دی. ډېره زیاته مننه کوو د ژمن ادارې راډیو تلویزیون له ادارې نه. مشرتابه نه موږ څو ځلې مخکې هم دغه ځای کې په همدې ډول میلمانه شوي او رابلل شوي چې دوی خپل ملګري تشویق کوي او که ووایم دا به مبالغه نه وي چې دغه نوښت هم د دوی دی چې خپل ملګرو د ستاینې دپاره غونډې جوړوي، ملګري تشویق کوي. د خوست پخوانی ښاروال عبدالبصیر محمدزی هم د ژمن نشرات وستایل او یا د ادارې له نوښتونو ډکه وبلله. اول خو زه ټول خوست کې چې کومې رسنۍ دي تعقیبوم، مخکې مې تعقیبولې، اوس هم تعقیبوم. ټولو نه مننه کوم، خاصتا ژمن تلویزیون نه چې نن دغه برنامه هم جوړه کړې ده. ژمن تلویزیون واقعا چې هڅه کړې ده چې خوست تصویر افغانستان ته، افغانستان خلکو ته، خوستوالو ته او نړۍ ته یو مثبت تصویر انعکاس ورکړي. دا ډېره خوښۍ خبره ده. هاخوا بیا کبیر مشفق له ژمن ادارې او کارمندانو مننه وکړه چې د نوموړي کړنې تقدیر او لایق خپلو ورسپارل شوي کارونو ته متوجه کړ. د دفتر ټول هغه کارونه چې په دی پرې تړلي وو، یعنی مطلق داسې بلل لکه د کورنۍ نه چې روانېږي په بازور کې څه وخلي بیرته یې کور ته وري. د هر ملګري دغسې فعاله ونډه واخیسته. دی دغې دغه فعال فعالیت مو ته انرژي ورکړله. زه یې وهڅولم چې زه دغې ملګرو په مټ نه ډېر څه کړلی شم. خوست مطبوعې هم د ښاغلي مشفق رسنیز خدمات د غوره شخصیت په مډال تقدیر کړل. د مراسمو په پای کې کبیر مشفق ته په ګډه د بریالي مدیریت په پار چمتو شوی ستاینلیک ورکړل شو او نوموړي ته په راتلونکي کې د لا ډېرو بریاوو هیله وشوه. یاده دې وي چې لا دې وړاندې هم ژمن رسنیزې ادارې خپل کارمندان د ښو کړنو او ولس ته پر وخت د معلوماتو رسولو په پار تقدیر کړي وو.